دا ورو سوال کړی دی چې په اودس پسې اودس کول چاردام تازه کول کله مستحبي لکه اودس تازه کول کله مستحبي تازه کول چې کله ویلی شي معنی دا چې اودس یې روغ دی خو بیا یې کوي نو دا کم ټیم کې مستحب دی الجواب سنت طریقه دا ده سنت چې کله سنت ویلی شي معنی دا ده چې لازم نه دي سنت طریقه دا ده چې په چاردام پسې په اودس پسې اودس تازه کړی شي جمهور علماء دا قول دی او په دې باندې ډېر دلایل دي لکه امام بخاري روایت راوړی انس بن مالک رضی الله عنه هغه وایي کان النبي صلی الله علیه وسلم یتوضأ عند کل صلاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر منځ لپاره چاردام کو یو روایت کې داسې راځي امام ترمذي راوړی طاهرا او غیر طاهر که اودس به یې و او که نه به و خو هر منځ لپاره به اودس کو اوس سوال دا دی چې دا اودس کله تازه کول پکار دي دا د ورو سوال دی نو راجح قول په دې کې دا دی امام نووي رحمه الله ذکر کړی دی او دا مسله به ډېر ملګري اول پرې راوړي چې کله یو انسان چاردام وکړي اودس وکړي او دی په دې باندې مونځ وکړي په دې اودس باندې مونځ وکړي نو اوس مستحب دا دی چې دی بل منځله چاردام تازه کړي اودس تازه کړي مثال یې داسې واله لکه یو سړی دی د ماسپښین د منځه دپاره اودس وکړو او ماسپښین مونځ یې وکړو مازدیګر د منځه وخت راغی او دی په اودس دی اوداسه کې دی دی خو په دغې باندې مونځ کولی شي خو دی وایي زه د اودس تازه کوم نو مستحب دی چې تازه یې کړي ولې دا خو صحیح ده ما اوس خبره ذکر کړه اواز دې نه راځي څوک لګیا دلته نه هغه صحیح شو خو آیا چې یو چاردام دې کړی باید بس بیا چاردام کوه او بیا کوه او بیا کوه په مخه کوه موږ مسله دا بیانوله چې کله چاردام تازه کول پکار دي کله مستحب دي چې تا اودس بیا تازه کړي تاسو ودې چې مونځ پې وکړې دا مسله اوس ما بیانه نه کړه تاسو ودې زه به ګورې دا نشس بند کړم بیا ګورې که داسې دا کوي ځکه زه ځان دومره ستړی کوم زه د دې مسلې جواب داسې هم در کولی شم کېږي او نه کېږي په دې یو نشس کې زه بتوفیق الله د 50 سوالونو جواب به درکړم کېږي نه کېږي کېږي نه کېږي اوشتي نشتي کمزوری صحیح ده کېږي نه کېږي او خبره ختمه دومره تفصیل زه ولې کوم ځان دومره ستړی کوم او دومره یو خبره اوږده کړم چې پوه شي پرې مستحب طریقه دا ده چې اودس تازه کړی شي خو اودس به کله تازه کوې دا سوال دی ته به کوم پوه شي چې مستحب دی خو کله چې په دې اودس باندې مونځ وشي یو سړی دی ماسپښین منځه دپاره اودس وکړو او ماسپښین مونځ یې وکړو مازدیګر د منځه وخت راغی ده دپاره اوس اودس تازه کول مشروع او مستحب دی ولې مونځ یې پې کړی ښه یو سړی دی د مازدیګر د منځه د وخت داخلېدو نه مخکې اودس وکړو یعنې 2 بجې اودس وکړو په 3:30 باندې د مازدیګر اذان وشو دی به اوس اودس تازه کوي ده دپاره اودس تازه کول نه دي مشروع ولې مونځ یې پې نه دی کړی دا مسله به ډېر ملګري اول پې راوړي که نه کنه تاسو ټول مفتیان یې یاد ده دا د علم د مجالسو برکت دی او دلته موږ سره په دې مجالسو کې ګوره دنیا نه تقسیمیږي مال ډالر ریال روپۍ مزدوریانې او منصبونه دلته علم تقسیمیږي بتوفیق الله هغه علم چې د هغې د لاسه به د الله په دنیا کې موچت کړي او په آخرت کې به د موچت کړي